قربان دي شم صاحبا قربان دي شم صاحبا بلا زړونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي د خوارو غریبانو. دوستانو سلام. نن موږ د خبریال خیریه بنسټ له ادرسه په پکتیکا کې باید داسې کورنیو ته ځینې خوراکي مواد کورونو ته وروړو چې هغوی یا خو د کورنیو سرپرستان یې ناروغان دي یا بیخي نه لري ماشومان او په اصطلاح تورسرې په کورونو کې پاتې دي او موږ دغه احوال ترلاسه کړی و چې دوی اوس له خورا غټو ستونزو سره مخ دي. ژوند ډېر کړاوونه لري. که سړی سیمې ته ولاړ شي کلي ته ولاړ شي ننوځي له دغو حالاتو ښه خبرېږي. نو موږ په کلیو او بانډو کې راګرځو او د دغه کورنیو احوال اخلو. نن مو تقریبا 3-4 داسې کورنۍ پیدا کړي دي چې د هغوی د کورنیو مشران لکه مخکې چې مې یادونه وکړه یا هغه څوک چې باید د کورنۍ هغه اقتصادي ستونزې ورباندې حل وای دوی ناروغي لري یا بیخي سرپرست نه لري. دوی ته مو تر کورونو یو اندازه خوراکي مواد را رسولي دي. نو پوښتنه کوو چې په کورونو کې څوک دي دروازه به ور ټکوو او مواد مو دلته ورته ایښي دي نو چې دوی به څومره د خوښۍ احساس نن وکړي ځکه دوی ته د کور مخ ته نن دغسې مواد را رسول کېږي چې دوی البته نن ډېره جدي اړتیا ورته لري. ورځو ګورو چې دا کور هغه کور ده چې موږ ته دوستانو را په نښه کړی و چې د کورنۍ مشر یا سرپرست ناروغي لري یو ډول تکلیف ورته پیدا ده د کار کولو توانایي له لاسه ورکړې ده خو ماشومان یې البته د نن اړتیا لري چې باید موږ او تاسې په ګډه ځان ورته ورسوو. دا هم یوه دغسې کورنۍ ده. سلام علیکم. ستړی مه شې زوی باندې راوځې راځه راووځه. ښه یې دا دې ورور ده ښه یاستئ دا خو به د جمال الدین کور نه وي د جمال الدین کور ده ښه جمال الدین کور نه ده تاسې کور ده ته څه نومېږې ګلاله قدرت ښه قدرت الله جانه. نو دا خو موږ د جمال الدین کور وخت خو هغه خو نسته جمال الدین خو دا چیرې تللی ده ښه دغه شیان دي دا ته پېژنې دا څه شی دي دا څه شی دي غوړي شیان دي دغه ګوره وړه دي دغه پوډر دي هغه غوړي دي سرکن دي بوره ده لوبیا ده دا باتې په زمې خورئ ښه سمه ده زوی خوشحاله شوې لیک که ډېر خوشحاله شې زه صحیح دا باتې تاسې خیر ونه باسئ کور ته ښه موږ ځو ښه صحیح ده ته دې چې ننګ نه راته کې څه یایې ښه سمه ده موږ ولاړو ښه تاسې د خدای ګلالي کې سمه ده دغه شیان در واخلئ ښه سترګې در پسې وي خوشحال دې ځکه غواړو خوشحال دې ځکه غواړو عزتونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي قربان دې شم صاحبا قربان دې شم صاحبا بلا زړونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړې پوښتنه کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړې پوښتنه الله دې عمر زیات کړه الله دې ګویا اته
بس دا خلکو جنتونه وګټل بس مې ودا بس هم کوم کیسې دا اهل جنت هغه څوک بخاري شریف ته یو کتاب دی حدیث دا هم کوم کې اهل جنت ته وځي خدای دې ولا خرابه نست او خدای به جنت دي خدای مو دعاګانې قبولې بخاري غټ کتاب افات مرضول افات له ټول مرتاح ورته دي یا موږ ټول مسلمان امين امين هغه څه بس دعاګانې دې موږ لپاره مړې درس دا غزن دعا کوي بس خدای دې دعاګانې قبولې مولانا سوای دل ما تصویر هاي کې دعا مو ته ونه مو دل بالا سوار کې حج اکبر هزاران کعبه یک دل بسر زما پکتیا وال ډیر زما پکتیا وال ډیر خپل شعرونه دی ګټلی د خوارو غریبانو فریادونه دی ګټلی